عجایب د اخلاقو شاګردان یاست. هېڅ یو ستاسو قدر نه کوئ. زه دغه ټمبلانو ناکام به پاتې شئ. ښه صبر کم. او استاده زه ستا مقصد څه دی؟ زه بېکاره یم، زه ټمبل یم. ای استاده ته خدای دې په خبر یې. زوی اوس تاسو د حرکتو د بدلېدو وخت راورسېدی. اوس به زوی تاسو ته یو سپرایز در ورسېږي. څنګه سپرایز استاده؟ په خپل کټې راکړل چې وریښتان اشنا کوې. زوی چې په وایې که نه ستا څخه په کشول باندې وریښتان وکړم پر پښې ورځم. وایه استاده څنګه سپرایز؟ یا اوس زه تاسو سپرایز نه در کوم. استاده ستا د سوخ لکل چې د واده کارت چاپ شوی دی. ولې ما ورته بیا ولې واده کارت چاپ کړو؟ ما خو وختي واده کړی دی. هغوی نو په طلاق ورکولو څونه وخت نیسې ته؟ زوی یو څه ډېره بد اخلاقي کړې ته. اوس تاسو د سمېدو وخت راورسېده. اوس به زوی موږ تاسو سبا د خیر د سپرایز سره یو ځای سره ګورو. هغوی ما خو اول نه ویلي وه چې استاد طلاق نه ورکوي. تور ټکور دواړه څنګه سره ولاړ دي. زوی چپ شه، زه اوس تاسو ته سپرایز وایم. استاد ووایه پرون د سپرایز راځه پر سره خوب نه دي راغلی، فکر یې پکښې بند و. هغوی استاده ما خو کالي له ښه یاده واوړله چې ستا په واده کې واغوندمه. نو زه سپرایز دغه دی چې نیم به زه ستاسو څخه ناپامي امتحان واخلم. چې استاده دا اوس څه وه؟ و ما اوس وخت به یوه پوښتنه درته کوو او تاسو به د هرې پوښتنې جواب ته په فکر سره کوئ. پوه شولې؟ او کوم جواب نه کوي در نو؟ زوی چې جواب نه کوې نو سبا د مور پلار سره راوړې. ونیسه د ولې پوښتنې جواب ورته راکړه. نو وایه زویه ایلن ماسک څومره پیسې ورته راکړه؟ هغوی نو خو د هغه ته ورته پوښتنه وکړه، زما ته ولې پوښتنه کوې؟ ښه زوی ته دغه شپه تېرېږه. اوس به زوی ته راته ووایه د دنیا تر ټولو تېز موټر کوم یو دی؟ زرنګزي. ښه تا دونه هوښیاري ځکه مه کړې. هغوی استاده چې ستا په رقم هوښیار استاد موږ ته درس وایي نو هوښیاري به خود ما ته راځي. زه ونیسه زویه دا راته ووایه څو وخت د کور څخه راووتې 50 قدم ولاړې، بیا چپه طرف ته کار شولې، ورځې 15 قدم ولاړې، بیا بېرته د کور خواته راکار شولې 10 قدمه راغلې. نو ونیسه دا راته ووایه څو وخت چېرې ولاړې؟ هغوی استاده ته کار مار نه لرې چې د نورو ښځو ته ګورې څوک چېرې ولاړې او څوک چېرې ولاړې. هغوی زویه دا پوښتنه ده. نو جواب څه دی؟ هغه به نو زوی ته راته ووایه. زما نه ده زده استاده، زه ستاسو څخه یوه پوښتنه کوم استاده، که مو جواب نه کوي رانو د سوال جواب به سره بندوئ بله. کوم جواب درکړي زوی مو درکړه خلاص ستا ښه بلا نشته. نو استاد څه داسې فکر وکړه چې ته په تیاره کې یې او هغه تیاره یې ګوړۍ وروسته ډوبېږي. نو اوس ته دا راته وایي ته باید چې څنګه ځان وساتې. څنګه ځان وساتم؟ هغوی خو ما در ټول مال ته داسې فکر وه، نو خو فکر مه وه دا ته ژغورل شوی. زوی په ما ډېرې وایه ستا خو اوه زموږ ګرانو دوستانو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، زنګولې بټن هم ور کلیک کړئ، لایک کومنټ او شیر مو هېر نه شي.